سلامونه دوستانو، هیله ده چې جوړ رو خوشحاله بایست. دا زما نوی اکاونټ دی، دا د سره فالو کوي. په تیر اکاونټ سم ګوري هغه می بند کی. دا ځکه چې د فیسبوک پالیسی په خارجي هیوادو کې ډیره سخته شوې ده او نه پرېږدي کوم اکاونټونه چې ډیر مخې ته ولاړ سي او بلو ډاټ نه لري نو بیا دی ورته بندوي. دا په دې خاطر چې د فیسبوک د سکیورټي او داسې ځینې نور قوانین دي چې تاسې باید موږ ته ووایاست چې تاسې څوک یاست. نوم مو ولې یو رقم دی یا نوم مو ولې بل رقم دی، آیډي اسنادونه مو هم ولې بل رقم دي تغییر دي. دا په خارجي هیوادو کې دا سیستم یو څه سخت دی د حکومت لخوا. افغانستان کې خو نو جار سم قربان سم بالا خو نو چرچا هر څنګه آیډي جوړ کړه نو دا خارج دی. نو تاسې ماته په خپل تیانامه هم ویلی سئ. زما اولنۍ ویډیو دا ده چې زه تاسو ته د آیکیا یعنې نړیوال فرنیچر د کور د دروازې څخه بیا د بام تر چیغې پورې هر څه پکښې خرڅېږي. دا ویډیو را سره وګورئ، اکاونټ فالو کړئ. انشاءالله چې ستاسې فالو څونه ډېر سي د هغه رقم به اکاونټ مخ ته ولاړ سي. بلو ډاټ به واخلم، بیا هغه د پخوا کیسې. آیکیا د فرانسې هیواد یو نړیوال فرنیچر شرکت دی، مطلب د کور سامانالات خرڅېږي پکښې کې. دا په اروپا کې، اسیا، امریکا، استرالیا، افریقا کې یعنی د نړۍ په 80 هیوادو کې 470 څانګې لري. یوازې په اروپا کې سویډن، جرمني، فرانسه، انګلستان، هالند، ایټالیا، هسپانیا، ناروې، پولند، سویس او داسې نورو ښارونو کې ټوټل په یوازې اروپا یوکې کې 28 څانګې لري. د سټلایټ د نقشې څخه که چیرې تاسې ورته وګورئ دا ډېره غټ ځای دی او د دې د موټرانو پارکینګ ته چې وګورئ تر ټولو ښایسته خدمت یې د پارکینګ دا دی چې معیوبه کسان، سپین ږیري، حتی فامیلي کسان، کارګر هر یو خپل د موټرانو تمځای لري. نو دا د آیکیا د داخلېدو برخه ده. انټرنس یعنی داخلېدل. کله چې څوک پر دې خوا داخل سي که چیرې بیرته څوک راوځي خو پروا نه لري. نور که ته په دې آیکیا کې ګرځې ستا څخه 1 ساعت یا 2 ساعته وخت نیول کېږي چې ژر ژر وګرځېږې، کنې 4 ساعته به ستا وخت ونیول سي تر څو د دوی ټول سامانالات وګوري. کله چې څوک آیکیا ته داخل سي لومړني هغه سامانالات چې نوي راغلي د کوچنیانو د لوبو دپاره هغه دلې پراته دي. وروسته دلته 2 لارې دي، یو د لیفټ او یو د برقي زینو. که چیرې ته غواړې چې ستا سره ګاډۍ وي نو ته په لیفټ کې ختلی سي او که ګاډۍ نه وي بیا وروسته هلته پیدا کوې نو په لیفټ کې وخېږي. کله چې څوک لیفټ ته راوخېږي نو دلې یو کیمرا ده، تلویزیون پروت دی چې لومړی ته سکین سولې، مطلب دا چې ته معلومېږې چې دا دی راغلی. له دې څخه بعد ته نور د کور د خونې البته د میلمستون سامانالات خرڅېږي. ټول یې داسې ځای پر ځای کړي دي لکه په کورو کې چې ګرځي، خو صرف بس دا ټول د ډیزاینرانو، انجینرانو او د داسې کارګرو په مرسته جوړ کړي دي. نو زه لومړی په هغه برخه کې ګرځم کوم چې هغه د کور د خونې سامانالات وي. دا شان داسې ځای پر ځای سوي دي چې پر هر جنس باندې یې خپله نرخ، ټاپه، لوګو، نمبر نوشته وي. یعنی تاسې دا جنس نسي رانیولی چې د دې ځای څخه واخلئ. تاسې هغه نوم و نښان وکې بیا یې هلته خپله سرچ کړئ، په ګودام کې به خپله ګورئ. دا پروسه ما ټوله د الف څخه تر یې پورې ریکارډ کړې ده، تاسې په دې ویډیو کې لیدلی سئ. د هر اجناسو خپلې خپلې څانګې یا برخې وي چې دلته کوم شان پراته دي، دلته کوم جنس پروت دی، دلته څه پراته دي. نو تاسې هغه لوحې وایاست، پر هغه لوحو مطابق څوک روانېږي او آخري ګودام ته وځي. نو زه لومړی اشپزخانه وګورم، بیا خونه وګورم. تاسې وګورئ دا څومره ښایسته حال یا دهلیز یې جوړ کړی دی. د هغه رقم رستا چپه طرف ته نور اجناس پراته دي. دا وګورئ دا څومره ښایسته حال یې جوړ کړی دی. په دې کې اشپزخانه هم موجوده ده او صوفې هم پرتې دي، الماریانې هم دي، لوښي، حتی چوله، نلکې، تلویزیون، المارۍ. هېڅوک دا فکر نه کوي چې دا دي د خرڅلاو سامان دي. خلک داسې فکر کوي چې چا خپل هغه موډرن کورونه راوړي دي، دلې یې ایښي دي او موږ ته راښکاره کوي. نو دا وګورئ دا چپهګټان دي، هغه صوفې دي، رسته لاس، چپه لاسته، رنګارنګ. دا یوه صوفه تقریبا شاوخوا 700-800 پونډه قیمت لري. دا اصلي اورجینل سامانالات دي. رنګارنګ دفتري چوکیانې، دا دفتري چوکیانې دي، انتظار ځای چوکیانې دي، دا ټوله اندارې دي د حال اشپزخانې او د تشناب دپاره. دا وګورئ دا یو بل اشپزخانه ده. په خارج کې خو اشپزخانه
او دا حال ټوله سره یو وي، مطلب هلته پخیږي څنګ ته خوړل کیږي. نو په دا ډول سره جوړ دي. دلته ما هم یو څو تصویران اخیستي وه، شاید تاسې په فیسبوک کې لیدلي. ټولو خلکو دا فکر کوي چې دا زما خپل ځای دی، خو اصلا کې زما خپل کور ځای نه و، د ناستې دلته مې اخیستې وه د ناستې دپاره. دا وګورئ یو جلا اشپزخانه ده، یو جلا دفتري میز، یو جلا ځای. دا دروازه یې داسې جوړه کړې ده ګواکې ته فکر کوي چې دا اخواته یو ښار دی، خو هغه اصلا کې ښار نه دی بلکې یو تصویر دی. دا وګورئ چوله یې ښه ده، برقي چوله، او دلته ځینې خوراکي شیان ایښي دي چې مطلب که ته چیرې دغه المارۍ رانیسې او دا لوښي رانیسې 320 پاونډه قیمت یې دی او ستاسې په اشپزخانه کې به دا رقم ایسي. اوس که دې خواته راسئ دلته وګورئ دا د وتلو لار ده، مطلب که ستاسې کور داسې جوړ وي چې ته داسې راوځې کوڅې ته نو دا رقم باید راسې. نو دا یو برخه وي. اوس دا ګوره د کمپیوټرانو دي برخه ده. دا د کمپیوټرانو هغه برخه ده که چیرې ته غواړې خپله خونه په خپله ډیزاین کړې نو دلته کښېنه او دلته خپله خونه ډیزاین کړه چې کوم شیان ستا خوښ سوله نو هغه رانیسه او لاړ شه خپله خونه هغه رقم ډیزاین جوړه کړه لکه څنګه چې تا دلته ډیزاین کړې وه. که چیرې تاسې وګورئ دلته دغه میز چې زما ډېر خوښ سوی و، د خپل ځان دپاره مې دغه میز رانیوی، پر دې میز باندې مې تلویزیون ایښی دی. دا 2500 پونډه قیمت لري او ډېر ښایسته تک سپین میز دی. زه راغلی وم ما دا میز خوښ کړي. نو دا د تلویزیونانو د میزو برخه وه. دا یوه بله خونه ده، یو بل حال دی چې ترتیب سوی جوړ سوی دی. دلته هر هفته یا هر 2 هفتې بعد د ډیزاینرانو، انجینرانو او پوهانو کارګرو په مرسته دا ډیزاینونه ټول تغیریږي. دا که نن دا رقم پراته وي دا ډیزاینونه، که یوه هفته بعد یا 2 هفتې بعد راسې دا ډیزاینونه به بل ډول پراته وي پر همدغه ځای. نو په دې باندې ډېر مصرفونه کیږي او ډېرو خلکو کار پکې کړی، ډېر انجینران دي مصرفه کړي دي. دا وګورئ دا یو دفتري میز جابه یې جوړه کړې ده، یو دفتري الماري یې جوړه کړې ده. په دې خواته که راسئ تاسې دا فکر کوئ چې دا زه اوس د یو کوره وځم، خو دا اصلا کې د کور دروازه یې داسې جوړه کړې ده ګواکې لکه ته چې د کوره وځې نو باید دا ډیزاین وي. دې خواته وګورئ دا الماریانې او دا ټول د دفتري جابې دي. دا په دفتر کې یا په اداره کې دا رقم جابې پرتې وي نو دا ډیزاینونه دا رقم جوړ کړي دي. اوس به تاسې فکر کوئ چې دلته غلا خلک ولې نه کوي، غلاوې ولې نه کېږي. دلته هېڅ غلاوې نه کېږي. دومره ډېرې کیمرې دي چې په هر ځای کې ته ګورې په هغه ځای کې به ستا عکاسي راغلې وي. نو دا وګورئ اشپزخانه یې څنګه جوړه کړې ده، ساعت پروت دی او داسې الماریانې دي خلاص یې کې په المارۍ کې دننه شیان ایښي دي تر څو تاسو ته در وښي چې ډیزاین څه ته ویل کېږي او کوم ډیزاین سره باید کوم اشپزخانه جوړه سي. څومره ښه خوند کوي. دا ګورئ برقي چوله ده. دې خواته که راسئ دا دوشي ده، په دوشي کې یو څه لوښي ایښي دي، مطلب دا رقم پرېول کېږي. هغه کلکین دی که چیرې ستاسې کور یو کلکین ولري نو یخچال دلته کښېږدي او الماریان یې دلته کښېږدي. دا بیا هغه ځای دی چې خلک ډوډۍ پکښې خوري په خارج کې، یا مطلب دا رقم یو ډول کیک یې ایښي پر میز باندې. د چایو د بانډار ځای دی، د یو کوچنۍ خونې دپاره دا رقم ډیزاین جوړ شوی دی. که دلته وګورئ یو الماري دا رقم ایښی ده. نو رنګارنګ ډیزاینونه او دلته چې څوک ګرځي یوازې په دې یوه خونه کې 20 دقیقې وخت نیول کېږي. نو 4 ساعته 15 ساعته خو څوک 11 بجې راسي مازدیګر پر 15 بجې وځي. نو دومره ډېر وخت خلک تېري، سهار 11 بجې مازدیګر 15 بجې وځي. دا د کوچنیانو د خوب خونه ده چې کوچنیانو ته باید تاسې څه رقم خونه جوړه کړئ. په خارج کې خو یو اصول دا دی چې هر کوچنی باید د 3-4 کاله سي او خپله خونه ولري، خپل ځای ولري. نو څه درابده تاسې د ځان سره بیده کوئ. دا د تشناب دپاره دی چې څوک لمبیږي څه رقم تشناب باید جوړ کړي، څنګه ډیزاین باید ورکړي. دا ښه شاور، ښه نلکې او ښه ټاپ یې جوړ کړي دي. د هغه رقم ښه دوشي پرته ده، د دوشي لاندې نور سامان آلات، بیا د بې ډېره زیاته ماپ کموډ پروت دی. دا هندارې څنګه کار کوي. دا ټول داسې ډیزاین سوي دي چې خلک پکښې ګرځي داسې یو هوس یې وسي چې کاشکې دا رقم خونه مې جوړه کړې وای، کاشکې داسې ډیزاین خونه جوړه کړم. دا وګورئ چپرکټ دی، یوې خوا بلې خوا ته لایټونه پراته دي، سر ته هندارې او د هغه رقم د چپرکټ څنګ ته المارۍ چې ستاسې کالیګان باید څه رقم وځړول سي، نارینه، ښځینه، مردانه کالیګان څه رقم وځړول سي. او دا وګورئ دا لایټ دی، شپې څوک کتاب وایي لکه موږ ته چې وایو ښه زورور کتابونه خو وایو.
ګورئ زه اوس پر دې چپرکټ باندې پرېوتلم یو صدقې خوب هم کولی شئ معنا نیم ساعت خوب کولی شئ شاوخوا کتلی شئ چې څه رقم احساس کوئ چې آیا ستا خونه دا رقم جوړه وای داسې خوند به کولی زه فکر نه کوم چې دا رقم ډیزاینونه چې موږ تاسې جوړ کړو په خپل کور و ځای کې ولې چې دا که چیرې یو انجینر نه کومک نه نو نه کېږي نو دوی انجینران هم لري که ته چیرې یو خونه خوښه کې یو اشپزخانه خوښه کې یو هال خوښ کې یو دهلیز خوښ کې یو تشناب خوښ کې نو ته کولی شې چې دوی سره خبرې وکړې د دوی یو انجینر ستا سره ځي هغه ځایونه متر کوي بیا تا ته وایي دلته به دا شی کښېږدې دلته به دا کښېږدې دا به رانیسې دا به نه رانیسې دا به ایږدې نو په دا رقم سره ستا د خونې ډیکوریشن یا ښایستوالی جوړېږي نو دا ټوله د خوړلو د میز او چوکیانې د شان پراته دي دلته وګورئ دا دفتري میزونه دفتري چوکۍ د خوړلو چوکۍ او میز هر چوکۍ خپل ځان ته خپله معنا لري انتظار چوکۍ د خوړلو مطلب د خوراک د ناستې چوکۍ دا وګورئ دوه لایه دوشي ده او هغه کلکین دي که څه هم د کلکین د رشاګو نه دي خو عکس یې ورکړی دي داسې احساس څوک کوي چې دا د رشاګو دي ساعت ته وګورئ دا بیا نورې برقي چولې دي دوه دا شی دلته ایښي دي د یو غټ فامیل دپاره بیا دا رقم اشپزخانه پکار ده د دې خلاصېدل ماته یو څه مشکله وه نه پوهېدم چې څنګه خلاصېږي مطلب کوچنیان یې خلاص نه کي او دا وګورئ کړایي پروت دی دا چوله دا رقم کار کوي نور سرونه بیا دا موزیر خلکو ایسته کړي دي ځینې داسې کسان شته چې داسې پټه پټه موزیري لري مطلب دا المارۍ خونه او دروازه د وتلو لار دا یې داسې جوړ کړي دي و دې خواته که وګورئ میز پروت دی دا یو ډول اشپزخانه وه دا چې ما په ویډیو کې دوه ځلې دا تکرار خبره وکړله چې دلته به ته 4-5 ساعته تېرې خو زه دا ویډیو داسې لنډه جوړوم ژر ژر هغه خلاصه ځایونه تاسو ته ریکارډ کوم تر څو ویډیو ډېره غټه نه سي که څه هم دا ځای په 4 ساعته ویډیو کې هم نه ښکاره کېږي خو بیا هم زه کوشش کوم چې لږ ځینې ځایونه ژر ژر ریکارډ کړم ګورئ په اشپزخانه کې دلته د کالو د پرېوللو او بیا پسې د کالو د وچولو ماشین دواړه په یوه کې دا کار کوي هم کالي پرېولي هم یې وچوي ګیلاسونه یې دلته زړول دي چې څه رقم یې سي او دا یو جلا اشپزخانه ده دلته څوک یو سلاته جوړه کړي او اوړه سره واخښي سره ویې سرخي او بل څه وکړي پکښې کې دا اشپزخانه ده مطلب یوازې تقریبا 18-19 اشپزخانې وې رنګارنګ په دې کې مې یو څو دانې تاسو ته تشریح کړلې وړاندې کړلې ټولې نه سم کولی ویډیو ډېره غټېږي دغسې قرار مخې ته ځم د اشپزخانې حساب خلاصېږي اوس نو دلته نلکې چې دا څومره نلکې په اشپزخانه کې وي هغه ټول دا چې دلته پرتې دي چې د چا کومه نلکه خوښ شوي عکس یې اخیستی بیا دا نلکه دلته وګوري لاندې هغه خپل نمبرونه یې هره نلکه خپل نمبر لري بیا وروسته جلا په ګدام کې بیا ته خپله راغلی ته چې ګدام څه رقم ځای دی دا به هم راسره وګورئ قرار اوس دلته رالم د ګیمینګ برخې ته مطلب که چیرې څوک غواړي په کور کې په یوه خونه کې داسې یو د ځان دپاره یو ځوانان د خپلو ځانو دپاره یو د ګیمینګ برخه جوړه کړي چې زه غواړم ګیمونه وکم کمپیوټر وکم دا بیا د ځوانانو شوقیانو د ټکنالوژي باندې مین خلکو دپاره دا ځایونه دي دلته چې زه راځم یو ډېر احساس کوم یوازې په دغه ځای کې 2 ساعته ګرځم نو د ویډیو د لږوالي په خاطر چې ویډیو لږ سي ژر ګرځم وګورئ دا مصنوعي کمپیوټر مصنوعي کیبورډ موس ایښي دي دا رقم چې ته خپله یو کمپیوټر ته کښېنې څه احساس کوې څه فکر کوې چې څنګه کار کوي او څه رقم خوند ته ترې اخیستلی سي نو داسې یو ډیزاین سړی جوړ کړي د ځان دپاره یا د یو فامیل دپاره او دا د ګیمینګ شی دلته ایښي دي دا لاستې جلا خرڅېږي مطلب دلته اعلان د لاس چې دی چې ته داسې یو لاستې رانیسې د لرګي او بیا یو ماوس کیبورډ یو شی پر کښېږدې کنټرولر پر کښېږدې دا چوکۍ یوازې ډېر قیمت لري د چوکۍ قیمت وګورئ 129 پاونډه قیمت 11,000-12,000 افغانۍ ته رسېږي او جې ځوان یو چوکۍ رایسته کړې ده دلته ناست دی په موبایل اخته دی دلته که راسو دا بیا اوس دفتري ځایونه شروع کېږي مطلب یو څوک غواړي چې خپله ځان ته یو شخصي دفتر جوړ کړي یا یو خپل ځان ته کارګر وي د یو کمپنۍ مسؤله وي د یو شرکت مشر وي بس نو هغه ځان ته داسې دفتر جوړولی سي داسې ډیزاین غوره کولی سي دې خواته که راسو دا بیا هم د خوب خونې شروع کېږي دا داسې د خوب خونې دي چې دلته غټې المارۍ پرتې وي غټ چپکټان وي کوم چپکټان چې هلته تاسې ولیدل جلا پراته وه دا چې په خونو کې څنګه ایسي دا رقم یې دلته ایښي دي او د هغه رقم یو څو کیتې دي
دا ځینې څوک چې په 2 منزله کور لري د لاندې منزل دپاره دا رقم کیچې دا رقم ځای تشناب د غټو کورو دپاره لوړ منزلو دپاره تشنابونه څه رقم جوړ دي. دا د کوچنیانو خونه ده. دې خواته کوچنیان باید څه رقم په خونه کې وي، څو چپرکټه وي، ځینې 2 چپرکټه وي، ځینې 1 چپرکټ وي، د لویانو دپاره هم وي، د کوچنیانو دپاره هم وي. دغه رقم دا ټول چپرکټان دا چې دلته هم پراته دي 1 نفري 2 نفري چپرکټان پراته دي او دا هر چپرکټ قیمت 219 220 110 1.5 300 400 پونډه قیمت دی. د 1 نفري او 2 نفري دا فرق کوي. دا لاندې پر مځکه چې کوم وکټور ویني دا موږ ته لار راشي چې پر دې لار ولاړ سي، دا رقم لاړ سي. او دلته وګورئ د پخوانیو لاسي صنایعو یعنی د لاس څرخ او هغه د لاس غمیان او دا شان مطلب پخوانیو ښځو چې دا هر څه کار کړي هغې دلته ایښي دي. دا یو نمایش و او دلته که وګورئ یو څوک د کورتیانو یا د ټوکرانو دکان کوي چې هغه باید څه رقم دکان ډیزاین کړي، د دې دا کومې کورتۍ چې خرڅېږي یا مطلب صدري او دا بلاوي دا هم د دې موجود دي. دا رقم دکان یې جوړ کړی دی چې مطلب د دکان ډیزاین دا رقم هم درته جوړولی سو. دغسې نور که شاوخوا وګوري و دې خواته راسي. اوس نو دلته د کوچنیانو او 2 نفري چپرکټانو یا د لویانو 2 نفري چپرکټانو خونې شروع کېږي. لا د خونو شمېر ډېر زیات دی، بې اندازې زیات دی. زه نسم کولی چې ډېرې عکاسیانې وکړم په یوه ځای کې، نو بس شاوخوا به ګرځم. دا یو بله خونه ده د دفتري میز دپاره. دغه رقم که چیرې د دې ځای څخه ووځو او دا رقم ځو د وکټورونه تعقیبوو نو یو ځای بل ځای ځو. دلته د کوچنیانو د بازۍ شیان دي، دا د کوچنیانو د بازۍ حساب مشین دی چې کوچنیان یې رانیسي. په دې ځای کې د کوچنیانو غالمغال، راش، نارې، ژړاوي، بغارې، چغارې دا هیج چې نوشته دي دا په سویډن ژبه کې سلام ته ویل کېږي او دا کاریګره ده. د دې کاریګر به همیشه ژړ یونیفارم کړی وي یا ژړنګیا به کړی وي. دا وګورئ د کوچنیانو چپرکټان. دا یو چپرکټ تقریبا شاوخوا 110 1.5 200 300 400 پونډه قیمت لري. ګران ګران چپرکټان دي د کوچنیانو ده. دا رسته لاس چپه لاس ته روجایګانې پرتې دي، رسته لاس ته د بازۍ شان پراته دي. دغه رقم د کوچنیانو دپاره دا سامانالات ایښي دي چې کوچنیان یې خوښ کړي. زیات وخت فامیلي کسان ګرځي په دې ځای کې. او دلته که وګورئ د اشپزخانې سامانالات نور شروع کېږي. د اشپزخانې میده سامان لکه چړې، ګیلاسونه، غابونه، کاچوغې، مطلب د اشپزخانې ټول سامانالات د دې پراته دي. نو دا ډېر هره برخه یې ځان ته جلا جلا نومان لري. د لوښو برخه جلا ده، د کړایانو برخه جلا ده، چیني لوښي، پلاستیک لوښي، کریسټل لوښي دا ټول پراته دي په دا ځای کې. نو خلک دلته ګرځي. دا نو ارزانه هم پیدا کېږي. د 2 3 4 پونډه څه نیولې ځانو تر 10 12 14 پونډه پورې شاوخوا پیدا کېږي. نو د اشپزخانې کې اشو اورجینل سامان پراته دي چې ګیلاسونه، لوښي چې څوک یې رانیسي په اشپزخانې کې کښېږدي. کومې اشپزخانې چې تاسې مخکې ولیدلې هغه سامانالات چې میده میده پکښې پراته وو هغه د دې هم دلته پراته دي. څوک یې رانیولی سي او کتلی سي. هلته یې خوښ کړي دلته یې واخلي، ځکه د هغه ځای څخه یې نسي اخیستلی، ځکه چې هغه جوړ سوي دي د ډیزاینرانو، انجینرانو او داسې نورو د دوی د مشهوره کارګرو په مرسته. دا وګورئ د ایکیا غابونه، ګیلاسونه. دا برخه بیا چې دا د دفتري لایټو برخه ده، یعنی کوم دفتري میزونه او چوکیان چې تاسې ولیدلې، کوم لایټونه چې وه، کوم ګروپان چې وه، کومې کوچنۍ پکې د ډیکوریشن دپاره وې، هغه ټول دا چې په دې ځای کې پراته دي. یعنې دا د لایټو برخه ده. که څوک وغواړي لایټونه رانیسي، ګروپان رانیسي، ښایسته د میز دپاره د شو یو ډیزاین. دغه لایټ ته وګورئ، زما دا لایټ ډېر خوښ سو او دلته لګېږي هم. تاسې کولی سئ چې ویې لګوئ، مړه یې کوئ او ګروپان یې ور چینج کړئ. کوم ګروپان غواړئ لاندې بیا ګروپان پراته دي. ټول مطلب هېڅوک داسې فکر نسي کولی چې زه دې غلطه سودا وکړم یا چې زه په سودا کې تاواني یم. هر څه یې واضح په ترتیب او په ډیزاین سره تاسو ته ایښي دي. اوس نو که چیرې ته غواړئ چې شیان رانیسي، هغه عکسونه شیان به ته اخیستي، داسې به یو ګاډۍ رارې کې ځینې میده شیان ما هلته رانیول، لکه بیټریانې یا چارجران، کوچني شیان مې رانیول. دا نو اوس د ګودام برخه ده. دلته به ته هر یو جنس په خپله پیدا کوې. دلته څو کوڅې دي، هر جنس په جلا جلا کوڅه کې پروت دی. دا به د بیچ د غاړې سامانالات دي.
دا نو اوس د ګدام برخه ده. که ته نسې پیدا کولی دغه کارګر ستا سره کومک کوي، دوی ته ووایه دې تا ته راخلي، که نیت ته یې خپله راواخله. اوس ځینې شیان ستا هیر سوله چې ولا یو نمبر مې په یاد و، هغه څنګه و د شپسخانې سامان آلات و یا د بل شي سامان آلات و. نو ته راځې دلته په دا کمپیوټر کې چې دا ټچ دی ته ګورې چې کوم سامان آلات و زما هیر سوي وه، ومې لیدل خو خوښ مې سوله، هیر مې سول چې عکس مې اخیستي و. بیا د اسانۍ دپاره د دې په ګدام کې کمپیوټران ایښي دي چې تاسې د دې په ګدام کې خپله وګورئ، هغه میزونه خوښ کړئ، قیمتونه یې درته راځي، هر څه یې درته راځي، نومان و شان یې درته راځي چې په کومه کوڅه کې پروت دی، چیرې پروت دی، او دغه نمبر دی، په دا نمبر پسې به ګورې، او دا د پورته کول لوکیشن دی. کله چې ته دا کلیک کې نو لوکیشن یې تا ته راځي چې دا چیرې پروت دی، په دغه کوڅه کې پروت دی، دلته ورسه او 6 دانې پراته دي، نور نسته. هلته چې یو دانه کمیږي دلته هم دغه یونیټ د اندازې یونیټ کمیږي. اوس زه دا شی مثال غواړم یا دا میز غواړم یا بل میز غواړم، نو راځم و هغه ځای ته. اوس نو په دې ګدام کې څو کوڅې دي، که تاسې وګورئ دلته لوړ نمبرونه نوشته دي، 20، 21، 22، 23. په دا لوړو سرو لوحو کې دغه دا خپل نمبرونه نوشته دي. دا هر یوه ځان ته جلا کوڅه ده. وګورئ تر 3 15 40 کوڅې دي یوازې په دې ځای کې. دا هره کوڅه کې جلا سامان آلات پروت دي. نو بیا ته کولی سئ چې هغه نمبر نوٹ کې او هغه سامان راواخلې. نو په دا ډول سره دلته سوداوي دا رقم کیږي. اوس نو په ګدام کې د هر جنس دپاره جلا نمبرونه دي. که چیرې ستا څخه یو نمبر یا یو توری غلط سو یا یوه کوڅه درڅه غلطه سول، نو بیا ته کولی سئ چې داسې جنس واخلې چې هغه خوښ کړی تا وي، خو جنس چې بل یې واخیستي د یوه توري د یوه نمبر په غلط اخیستلو سره. نو ګورئ ما یو میز راواخیستی او د دې میز یو څو کوتیانې وې هغه مې نښانې کړې وې راوامیختلې. اوس په دې ځای کې که چیرې تاسې وګورئ همدغه ځای چې دلته اوس په عکاسي کې دی، دا بیا هغه سامان آلات خرڅېږي. یو وارې زه دې ځای ته راځم، دلته بیا هغه سامان آلات خرڅېږي کوم سامان آلات چې خلکو رانیولي وي، کتلې وي چې او دا خو مې غلط شی راخیستی دی، خلاص کړی وي، د کاټن یې ایستلی وي، نو بیرته یې ریټرن کړي، یعنې مطلب دا نه غواړم ما پام نه و ما غلط نمبر شی راخیستی دی، نو بیا هغه شی دلته راوړي کښېږدي، دا خلک بیا راولاړ سي، دا جنس ته دې کښېږدي، دا بیا په نیم قیمت ورکوي. فرض مثال یو چا جنس رانیول دی په 100 پونډه، چې ویې کتل او دا خو هغه جنس نه و چې کوم ما غوښتي، نو بیا دلته په نیم قیمت یې کښېږدي، هغه اصلي ریټ هم ورسره ولیکي او نیم قیمت یې په دغه ژړ نقطه ورسره لیکلی. اوس د دې اصلي ریټ 129 پونډه دی، خو په 80 پونډې ورکوي، په دې خاطر چې دا ریټرن سوی دی، معنا یو چا بیرته راستول دی نه غواړي. دا ګوري په 200 پونډه وه، په 100 پونډه یعنې 90 پونډې ورکوي. نو دا ټول هغه سامان آلات چې بیرته دې ته واپس سوي وي. نو زه په دې کې هم ګورم ځینې وخت مې داسې شیان پکښې پیدا کړي چې هلته مې خوښ سوی، هغه اصلي قیمت والا مې راخیستی، دلته چې وګورم نو په هغه ګاډۍ کې هغه اصلي قیمت والا پرېږدم او د دې ځای دا راواخلم. که څه هم ما ټول شیان بیرته پرېښول او ګاډۍ مې خالي د باندې راویستل، دا په دې خاطر چې ما تاسو ته در وښول چې دلته شیان څنګه رانیول کېږي. بیا نو هر څوک ګاډۍ دلته په نوبت سره دري، وګورئ چې زه راووتم هېڅ څوک نسته، هېڅ موټر نسته. ما په دې ځای کې ټیک 6 ساعته تېر کړل د ویډیو په کولو سره، خو بیا مې هم هغه مهم نکتې، هغه مهم ځایونه تاسو ته په دې ویډیو کې راوستل. نو هیله ده چې دا اولنۍ ویډیو پر تاسو غمیدلې نه وي او آیکیا مو په ښه او دقیق ډول سره پیژندلې وي. اوس پوښتنه دا ده چې دې ته ولې آیکیا ویل کېږي؟ آیکیا خپله د انګوار، کامپراید، امټاید او ګوناریډ څخه اخیسته سوی دی، چې دا خپله 4 هغه توري دي چې د سر یو توری آیکیا جوړوي. مطلب دا د انګوار د یو نفر خپل نوم دی، کامپراید د فامیلي نوم دی لکه زموږ او ستاسې تخلصونه، المټاید معنا هغه ځای چې دی پکښې اوسېدل دی، او ګوناریډ دا هغه ځای دی، هغه کلی دی چې دی پکښې پیدا سوی دی. که څه هم دا نومان په سویډني ژبه وه، خو ما په انګلیسي تلفظ کړل، شاوخوا لږ پورته کوچنۍ غلطي سته پکښې کې. نو هیله ده چې آیکیا مو لیدلې وي او داسې نړیوال فرنیچر مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. له توجه څخه مننه.